کته غواړي او کته نه غواړي کته غواړي او کته نه غواړي خو تا به خلق قبر لوړي د قبر چې کله تا رواني او ته په کټ کې اچولې نو بیا ور رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوې وی کله چې انسانان څوک مړ راوچت کی او قبر لوړي نو دا مړ په دوو کې یو دی کدی دینداري نو دا مړ چې وی قدمونی قدمونی ما زر ویسي ما زر ویسي ولي وی ما جنت ته ویسي او دا بل وی چې یا ویلها توحید زمانه لپاره تاسو کو ما موړي ما دلته کېږي خو څوک دا وری دا څوک وری دومره رشي او دومره غړی چې دا کټ د چا په لاس کې پاتې کېږي نه دا یو به وی چې زنه خخو دا دوه به وی چې نه خخو دا درې به ته بر دنیا څنګه راټینګي هغه خو دې زور جوړ کړل دومره زور چې هغه کټ د پلار په لاس کې پرې نه خو د زوی په لاس کې پرې نه خو د رور په لاس کې پرې هر سړی راوړه دی خو ما ته پرې څنګه او دې په دې کې به څوک ودرې به چې د قبر لروړي د پدغټین کول د قبر کینی څه ها پدغټین کول قبر نه کینی د قبر بالکل تیار دی او زه ته وایم او زموږ خبره ته کولاو کا او دغه زمون کور دی ډیرو کسانو چې کړه ته پوښتنه کی وی کور دې شتي کنه بس یره وی کور مې نشته والله دې راکی څنګه ستا کور نشي کور خو دې در سړی شتي در سړی کور شي زما شتي ستاسو شتي در سړی کور چې خپل کور دې نه دی دلایګس لار شي وینه کته نه لیدل نه پای کې ماته څه ګناه شته وای کومه څه ګناه نشته ته لار شي وینه د کندې ته ودرګه دا ستا کور دی کنه او په دې کور غوړي چې د دوکانې شي د بنگلې چې د سره کمه ده او په دغه کور چې د دوکانې شي د کم چې ځان له جوړ کړل دي په دې کور چې د دوکانې ورستا کور نه دی مخکې ستاو مخکې ستاو د بل چاو کړ دغه شمبستانه باندې د بل چای دستانه دی دا هیڅ کور نه ولله میراث السماوات والارض دا بچا ته پاتې کی رب العالمین ته پاتې کی ستا کور دغه دی دغه یو څو میټره د کند چې دا د زموږ ستا کور دی د خپل کور دی د خاورونو جوړ کور دی او موږ د سنه پیدایو د خاورونو نه ځکه موږ دا خبره کوو چې انسان خاورې دی په دې قبر کې کیږي نو اوس خاورې د سره ملو شوي د خاورو سره لپاسه خاورې لاندې خاورې خی طرف ته خاورې ګس طرف ته خاورې او ته خاورې خپل ځای ته راغلی دغه زمونږ کور دی د دغې نه پیدا وغیله واپس ځو الله اکبر تیر اغستی په قبر کې کېښودې نو بیا عجیبه خبره ده چې په دې کې به یو څو سیکنډ هم نه لګي او ستا قبر به څه دا به ډک شي په یو څو سیکنډو کې ستا د قبر ډکي او عجیبه خبره ده چې په دې قبر کې چې دنه څوک کار کوي هغه څوکي د دې مړي خپلې کړي رور پلار هغوی به خپل لاس باندې خښ کړي به دا خټه او دا خاوره به داسې ورواچي چې یو بل ته اوازونه کوي دغه چون پکې بند کوي بالکل به دغه ځای کې پرېږدي او چا ته یې پرېږدي رب العالمین ته بالکل یوازې پرېږدي اوس به د ده پته ولګي چې ده څه جمع کړي امتحان وشو او دغه ورځ د څه ده دا د ریزلټ ورځ ده په دغه ځای کې چې تا پرېږدي ذکر نه کله بخپل خو سوچ کوم ان شاء الله تاسو هم په دې خبره کې سوچ کړئ کله چې ځان لېما دې خبرې ته ما سوچ کړی دا والله زما په دې جسم باندې غونه دي ځکه چې وېریږم ډېر سخت وېریږم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه د مړ په قبر کې کېښودی شي او دا خلک تی واپس شي نو دې د هغوی د قدمونو هغه اواز اوري اسې په دغه ټیم کې به دې مړي څه احساسات دي تاسو لږ دې ته سوچ وکړئ په دغه ټیم کې دا مړی څه وایي کله چې د قدمونو د اواز واوري دی به څه ارمانونه کوي دی به وایي چې یا الله چېرته سجدې مې ولګولې یا الله چېرته عبادتونه مې وکړې چېرته بندګي مې وکړې د رب العالمین خو دا خلق خو زه پرېښودم خوږ بچی به کې هم لاړ شي خوږه ښځه به کې هم روانه لاړه مور پلار به کې هم لاړو ملګري هم لاړو هر څه لاړو ذکر رسول سم وایي کله چې انسان مخبري ته وړی کېږي د داسې درې شي نه ځي مال اهل او عمل دو واپس کېږي مال او اهل مال د دې سره قبر پورې تللی شي ګاډي روان دي فوج روان دي چوکیداران روان دي نوکران روان دي اهل وسلم روان دي بچی روان دي پلار روان دي عمل وسلم روان دي په دې قبر کې به پاتې کېږي عمل
په دې قبر کې چې کله تاکیدي او زه ګوره دې سینه چې کله په قبر کې هغه کیدي هغه مې نه دی ویلې سوې ما کله چې په قبر کې تاکیدي زمانه خبره چې اوري نو پتا به چې به هر څه بنشي یوازې به رب العالمین ته پروت او په دې ځکه به پروت چې لقیدې به کېم نشي رسول الله صلی وی په دې ملائکه کې دوه ملائکه راشي چې هغه ته منکر نکیر ویل کیږي او دا سړی کېنه چې کله کېنه د ځنه ته پوښتنه کوي ستاره څوک دی ستا پیغمبر یا د رسول سم تصویر او توخه دوه بار کې تسوي او د اسلام په اړه کې ته پوښتنه کوي کدی سړی چې د اسلام مطابق ژوند تیر کړي نه دې په جوابونو کې کامیابی او کني تیر کړي نو ها ها افسوس کی لا ادري ما ته پته نشتی زه مزدوري به کوله زه په سعودي کې ومه زه بل ملکونو کې پروت ما غوځاله کورونه جوړول پټي مې غسوس مکه ما غستې ما خو جلدی ته سوچوم نه کړې دې مسروت علماء چغي والی اوازونه بوښیو بیانونه کیدو کتابونه لیکل کیدو درسونه کیدو هر سروانو ما خو سنې دې زده کړې رسول صلی الله علیه وسلم وی الله با आवाज کی درې نیک سړي مبارک کوم چې جوابونه ورکي چې زما دې ان صدق عبدي زما دې بندر اشتیا وي نه دته د جنت په تلاینو کې یو تلای خورکای د جنت پسته تلای د قبر کې واچول شي او د جنت نو ته یو کړکۍ کولاو کوي کړکۍ ته کولاو کې چې بده باندې دا خوشبو د هوا د پیلګي سم خوشاله دي او د یو خبره کې رسول الله وي ربي اقیم الساعه الا قیامت راوله زر راول الله قیامت دې پته دې د کړکۍ کې چې صحیح ني دې له وزي خو د قیامت پورز بسي یله د قیامت زر راول او دا بل چې کم دې د بدبخت چې جواب ورنکي وی الله واجو کان کذب عبدي دروغ ویلې موقوا حجت په دې باندې قائم دي هر څو خو دې دین ته نه دی نږدې شوی کذب عبدي دروغ وی دا وی الله سو سره کو وی د جهنم په تلایلو کې تلای وته واچوي به د جهنم د کړکۍ وته کولاو کوي چې دین په تپ راځي او د سموري تپ نه لګوري رسول صلی الله علیه وسلم وی جهنم په کال کې سو به رسالي و پیری چې سادي سره کوي کنه دي سي نو یخني او چې واپس را بریدي نو سي ګرمي ته چې د ګرمي په مخه وای چې ګرمي ډیره ده او وس وزیدو او دسی شو دغه شو د جهنم تپ ته ګوري چې دا تپ ته په دغه دنه په قبر کې کولاو شوی د کړکۍ ته په دغه ځای سکی او په دغه کې پروتي رسول الله مو د قیامت پورې دا چې وی چې رب لا تقم الساعه الا قیامت را نه ویلي دغه عذاب ته غاړه خو دې خو دې کړکۍ کې چې سړي ګډي راځلانه متباو شي رسول الله وی بیا په دسی وس پنو باندې وی چې باندې گزارونه ورکی کله وسپنه باندې دغه وسپنه چې راوغستو غر لې رواچو ولا د غر بریز ریزش او دې سیماران به الله پریدي چې هغه کې دومره زهر پراته دي رسول الله کې چرته د قبر نه وروتو او د زمکه له بهر یو ټک ورکونو په دې زمکه په ټول زمکه باندې چې د شین بوټه راونه خېچ د قبر کې د دام ما لړم د قسم شینه پیراده نشي او مالدار انسان او خکور انسان او بچی چې ډیرو او غار څه شي ختم شي به چاته یادي ته وسخ کاری چې لګستا په کور کې غړ زیاده هر شړې ته د ښکاری کنه کزنه ما زما خزه بس کوي کزنه ما زما بچی بس کوي په ما سم مېندي په دې سوچونو کې مپروزا درته زما نصیحت دی په الله ته قسم خورم کډیر د باندې څوک مېني خزه باندې مېنه سلوي خورزي بخپي سلور مېشته ولې سورزي عدت کې بخپي بیا بس ختم لکه د سره چې دې سره سو کوم بچي سور ور به خپي یو هفته دوا ولې زمونږ مشران نه دي مړ دي کنه دي زمونږ ټول مشران مړ دي کنه دي چاته یاد دي چاته خپل مشریات دي ډیر کم خلک وایي چې ته دوا کې بلا سوچي کې چې الله زما خپلانه وبخ ډیر کم وایي دغه شم بتم یو ورځ د ماضی په قصو کې پاتې کی موږ قصې کوو کنه خپل ماشومان وته لکه زه مثال کې خپل زوی سره کېنو نو زباغه ته قصه کوم چې زمونږ نیکو الله دې وبخدي چې سړیو سم زور ور سړیو تکړه سړیو زمونږ د نیکه ګوره یو ورځ وو او وسره قصه
یو ورځ به تم په قصو کې پاتې کېږي. زما به یو ورځ څوک قصې کوي، کېدای شي زما بچي قصې کوي، کېدای شي زما ملګري زما قصه کوي چې زموږ یو داسې ملګری وو مخکې وو. ته به په قصو کې پاتې کېږي. چېرته ګوره په دې سوچ کې پرې نه وځي چې تا باندې دنیا روانه ده، په تا باندې خلک څه کوي. هوښیار سړی هغه دی چې د ځان دپاره څه وکړي. قمقل سړی هغه دی چې د بچو دپاره د ښځو دپاره او د دنیا دپاره ځان تباه کړي او هغوی په قبر کې کښېږدي او ویېر شي. په دې قبر کې چې کله کېښودی شي ویېر شي. ما دې مخکې ورځو کې مې ملګرو ته قصه کوله، ما چې د دې خبرې ته م سوچ کړی دی. وایي څه؟ ما دا کله چې انسان مړ شي، لکه اوس یو کس دی محمد نومې دی او دی مړ شو، نوم یې څه دی؟ محمد. محمد یې تلاجې ته ویوړو، محمد بیا مخبري ته وړي، دې څوک نه وایي. هغه مړی تلاجې کې دی، هغه مړی به قبر له کله وړو؟ د محمد نوم دا ولې نه څه شو؟ ختم شو. به یې څوک هم نه وایي چې محمد. مړی څنګه او هغه مړی به کله او کله به یې ښخوو؟ به دا خبرې کېږي. دا د قبر هغه طرف ته هسې ما اشاره وکړه چې په قبر کې تا باندې دا سختې را روانې دي. ښه د هغې نه بعد به دې خبرې ته غوږ کېدی. سعد بن معاذ رضی الله عنه پېژنئ؟ هغه انسان چې کله مړ کېدو نو د الله عرش خوځېدلی و. هغه انسان چې کله مړ شو نو 8000 ملایک دغه په جنازې کې ولاړو. سعد بن معاذ رضی الله عنه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خخ کو، صحابه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله اکبر. د خخول نه بعد وایي موږ هم وایي چې الله اکبر. او دا بقیع ده مقبره چې د مدینې ده، وایي دا داسې وکړنګېده سمه. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله اکبر، وایي موږ وایي الله اکبر. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله اکبر، وایي موږ وایي الله اکبر. هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې ډېر مین و، د هغه تابعداري به هسې کوله. دا تپوسونه به پکې نه کول چې څنګه ولې او حدیث منسوخ دی او کشتي او نشتي مولوي صاحب وایي که نه، چې رسول صلی الله علیه وسلم څه کوي ځای کو. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کوي یا رسول الله خیر خو دی؟ تدریب ویل الله اکبر. وی الله اکبر مې په دې وایي چې ستاسو هغه رور باندې قبر راتنګ شوی و، ستاسو په رور باندې قبر راتنګ شوی و. په سعد بن معاذ رضی الله عنه قبر نیولی و، وایي نیولی و. خو ما وایي دواګانې وکړي جو ښه به پرېښودی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه لو نجا منها احد، که څوک د دې خبرې نه بچ کېدی لنجا منها سعد، د هغې نه به سعد بچ پاتې شي. یو ماشوم رسول صلی الله علیه وسلم خښ کړی و، بیا د خښولو نه بعد وایي که څوک په ده باندې هم وایي قبر راتنګ شوی و، او که څوک د دې نه بچ کېدی نو دا ماشوم به ترې بچ شوی. دا قبر به راتنګېږي په موږ ټولو باندې. به چې څومره د سړي اعمال او څنګه اعمالي هغه شان به مخې ته فیصلې که نیکي دا قبر به کولاو شي، او که نه بدبختی او بېدینه دا قبر به دقه شان بند پاتې شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو طرف د پختۍ به یې نورو کې ورننوځي. أنسي